سلامونه احترامات درنو هیوادوالو ستاسې د روغ صحت په هیله باندې د مستر خان ټلویزیون درنو لیدونکو څرنګه چې تاسې پوهیږئ دغه چینل له لارې موږ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بېلابېلو لوبغاړو په اړه باندې له دې وړاندې هم ځینې مرکې خپرې کړي دي. تاسې به لیدلې وي حتما، او موږ غواړو چې دغه لړۍ بیا هم جاري وساتو. که غواړئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو د مرکو د ژوند خاطرو څنګه کولی شي دوی کرکټ ته رسېدلي دي او کومې هیلې لري، د دې ترڅنګ د نړۍ د نورو بېلابېلو هیوادونو د کرکټ اړوند تاسو ته معلومات وړاندې کوو. که غواړئ تاسې د تازه معلومات د لوبغاړو اړوند، د نورو هیوادونو د کرکټ اړوند، د افغانستان د کرکټ اړوند ترلاسه کړئ، نو مستر خان چینل تاسو سبسکرایب کړئ، تعقیب یې کړئ او ځان سره شیر یې هم کړئ. افغانستان ملي لوبډله بنګلادیش سره راتلونکي کې ډېر غټ سفر لري، ډېرې مهمې سیالۍ دي. افغان ابدالیان په ایمرجن سیالیو کې ډېر آوټسټینډینګ کرکټ وکړو. صدیق اتل، زبید، هر یو نوم که زه یادوم ډېر آوټسټینډینګ پرفارم. د دې ترڅنګ په ډومesټک کرکټ کې احمدشاه ابدالي فرست کلاس ورځنۍ سیالۍ خلاصې شوې. له دې وروسته افغان ملي لوبډلې نورو ډېرې مهمې سیالۍ لري. د هغې په اړه باندې به هم موږ وخت ناوخت د سیالیو وړاندې تاسو ته به شارټ ویډیوګانې به هم جوړو، هغه به خپروو. د دې ترڅنګ چې ما څنګه خپلو خبرو کې یاده وکړه، همدغه مستر خان ټي وي د لارې نه د بېلابېلو د ملي لوبغاړو، د ایمرجنګ لوبغاړو، د ډومesټک کرکټ لوبغاړو سره به موږ وخت ناوخت مرکې لرو، د هغې ژوند خاطرو په اړه باندې، د هغې ژوند په اړه باندې. نو تاسې مستر خان ټلویزیون چینل همیشه فالو کړئ، سبسکرایب یې کړئ ځان سره، او د دغې لړۍ به موږ حتما جاري ساتو. زه یم فضل رحیمي. تر بیا چې ستاسې درنو خدمت ته حاضرېږو، تر بیا ښې چارې، ښه وخت. افغانستان د بریا په هیله.